بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين د قدر وړ ورور افغانانو السلام علیکم. الله رب العزت دې وکړي تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. عزیزانو لکه څنګه مو تاسو سره شریک کړي وو چې د نوي مهاجرینو لپاره به دلته ځایونه بندوي. نن دوشنبه 3 دسمبر همداسې تابعه ده د نیولې ده حکومت چې نوي مهاجرین د 13 څخه چې زموږ زیاتي هغوی ته به ځایونه نه ورکول کېږي او هغوی ته به معلومات بشپړ معلومات ورکول کېږي چې هغوی کوم ځای کې کولی شي خپل د صحت کوم مشکلات لري، صحي مشکلات لري، ناروغه وي هلته لاړ شي او دوی به ورسره د خیمو تابعه هم نیولې ده چې دوی به بشپړ معلومات د خیمو په اړه درکوي چې تاسو چېرته کولی شئ د کوم ځای څخه خیمې ته لاسته راوړئ او کوم ځای کې بیا شاور او بعضې نور د ورځې کوم اړتیاوی چې دي هغه هلته پوره کړي. دوستان عزیز سلام، آرزو دارم جور صحتمند باشین. مثل کامرای شما شریک کرده بودم که دیپارتمنت جای ندارن. کسانی که سنشان بالای 18 هستند، مجرد هستند، جور هستند، صحی مشکل ندارن یا برایشان خیمه خواهیم داد. معلومات در اینجا که وقتی شما من درخواست کنندگی که میکنین مفصل معلومات دیپارتمنت برای شما میده، شما درخواست کرده میتونین ولی جای نیست. هر آن کسی که فامیلی هست برای فامیلا جای هست، برای فامیلا لیست پرایوریتی هستن و برای ازا جای میده. کسی که صحتشان خوب نباشه برای ازا جای میشه و زیر سنده بالای 18 جای مشکل است تا که باز ایمیل یا شما همیشه کوشش کنید که وقت دیگه من ایمیل داشته باشین تا برتان ایمیل هم میکنن. دوستانو نو دا لومړی ځل نه دی، تیر کال همداسې مشکل سره دوی مخ شوي او دوی بیا ایمیل ستاسو څخه اخیستل. تاسو چې کله هم راځئ کوشش کوئ چې خپل د مشکل چې کوم لرئ په وطن کې هغه او ورسره ایمیل حتما ځان سره راوړئ تر څو تاسو ته مناسب ځای چې پیدا کېږي تاسو ته بیا درکول کېږي. دا هغه اخري جزئیات دي چې الله ولزي په تاسو سره معلومات ورځ تر بلې شریکوم. نن دوشنبه 3 دسمبر همدا معلومات دي او را سره اوسئ. الله دې وکړي چې دغه مشکل زر تر زره حل شي. زما هدف ټول دا دی چې تاسې مخکې نه سره پوه شئ. چا سره چې رابطه کې هستئ، دوستان وي، کورنۍ وي، نو هغوی سره رابطه کوئ. الله دې ټول باندې احسان وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.